نن چې څنګه د طالب په مقابل کې دلته راټول شوي یو د خپل ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوو همدارنګ به سبا موږ بیا راټولېږو د داخلي لنډغرو د لوچکو او د اوباشانو په مقابل کې به هم ودرېږو نظام به جوړوو د خپل اردو ملاتړ به کوو د پولیسو ملاتړ به کوو او انشاءالله یو مرفع افغانستان به جوړوو. امریکا با پروتکل ها و قراردادهای در پشت پرده که با طالبان اجرا کرده او را بر مردم افغانستان هیچ نگفته که کدام قرارداد مخفی را اینا امضا کردن که حال دفتر میخیزن و میرن و دیگه یک موقت دولت موقت یا حکومت موقت یا اماراتی را در افغانستان اینا به رسمیت میخواین بشناسن. یعنی دیگه افغان‌های شما که در گذشته دیده بودین که